چمن او سپین بولدک کې د افغان او پاکستاني ځواکونو جنجال او جګړه په څه رامنځته شوه لوی لامل یې څه ګڼل کیږي. هیله ده ویډیو تر پایه راسره وګورئ. درنو لیدونکو سلام، وخت مو پخیر. پاکستاني پوځ له کلونو راهیسې پر ډیورنډ کرښه په ځانګړې توګه د چمن او سپین بولدک ترمنځ په سوداګریزه ساحه کې د تاسیساتو، پوځي چوڼیو او نورو تعمیراتو د جوړېدو هڅه کړې ده، خو اخوا میشتو ولسونو او محکومو افغانانو یې مخه نیولې او پاکستاني پوځ په خپل دې هدف کې نه دی بریالی شوی. بالاخره له کرونا او قرنطین څخه په استفادې پاکستاني ځواکونو له موقع ګټه واخیسته او په ډیورنډ کرښې د دواړو غاړو په کاروباریانو، سوداګرو، هټیوالو او عام ولسونو دروازه وتړله تر څو سیمه تر خپل کنټرول لاندې راولي. خو عام ولس د پوځ په دې موخه پوه شو او له تیرو 2 میاشتو یې هلته پرلت وکړ او پوځ یې خپل دې هدف ته پرې نه ښود. د عرفې په ورځ زرګونه افغانان د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته بند پاتې وو. دوی غوښتل خپلو کورونو ته ولاړ شي، خو پاکستاني پوځ اجازه نه ورکوله او دې وضعیت د کرښې هاخوا ولسونه مجبور کړل په زور دروازه پرانیزي او دغه مهال پاکستاني پوځ پر عامو خلکو ډزې وکړې. لسګونه تنې ټپیان او شهیدان کړل چې افغان ځواکونو د خپلو خلکو په ملاتړ مداخله وکړه. پوځ یې له ډیورنډ کرښې اخوا د چمن تر مرکز پورې وځغلاوه. په ډیورنډ کرښه جوړ کړي تاسیسات یې ونړول. خلک یې د پاکستاني ځواکونو له شر او ظلم وژغورل. اهریدلو لاریونوالو هم پر وخت اقدام وکړ او دغلته جوړ شوي تاسیسات یې ونړول او پوځي چوڼیو ته یې اور ورته کړ. د ځایي خلکو او افغان ځواکونو دې ګډ اقدام وښوده چې افغانان په هیڅ صورت جلاوالی نه مني او په ډیورنډ کرښه د پاکستاني ځواکونو جوړ شوي تاسیسات ورته هیڅکله د منلو وړ نه دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل هم سبسکرایب کړئ.